خوست په مرکزي چاو کې زرګونه خلک راټول شوي ترڅو د پاکستان د پوځ پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ او ستاینه وکړي. لاریون کوونکي د افغان ځواکونو پر ملاتړ ټینګار کوي او د پاکستان له لوري د افغانستان د هوایي حریم سرغړونه په کلکه غاندي. دوی وایي په هر ډول حالاتو کې د خپلو امنیتي سرتیرو ترڅنګ ولاړ دي او ملاتړ یې کوي. بله پرون چې جنګ نه خبر سوم څه ملګري را سره وو د شپې ځاجي میدان ته لاړو. کوم سرحد کې چې کوم زموږ د منطقې خلک ځاجي میداني وو څنګ په څنګ سره ولاړ وو. د پوځیانو نه سرحدیانو دوی ورته چې موږ هم ورځو موږ بلا دي په دا منطقه کې تاسې بلا هم تر خلاصه ده. د ځاجي میدان خلکو ورته ویلې هغو ورته ویل چې اوس پورې موږ نیمګړي نه یو که هر کله ضرورت پیدا ستاسې موږ نه پردي نه یو. خوستي ولسونو په سرګردان چوک کې د هغو امنیتي ځواکونو دپاره جشن نیولی و. د دوی په غاړو کې یې ملونه ور واچول، هرونه یې ور واچول. دا هر څه د دې څرګندونه کوي چې دلته نظام د ولس څخه دی او ولس د نظام څخه دی. نو دا د یووالي او اتفاق اتحاد نړیوالو ته یو پنځور دی. لله الحمد وایم چې د افغان حقونو د لوري تېره شپه په دوی باندې قوي برید وشو چې د برید په پایله کې موږ څلورو ستره بریا لاسته راوړه. دغه بریا افغان ولسونو ته، افغان ځوانانو ته، په موږ کې ټولو افغانانو ته ډېره ستره قهرماني بللی کېده، ډېر ستر جشن و چې د دې نه جشن واورېد افغان ولسونه خصوصا په زرګونو فستیوال وینئ چې چوکونو ته وتلي دي. دغه د خوښۍ شیبې لمانځي او امنیتي ځواکونه بیا وایي د ولس دا ډول ملاتړ او هڅونه د دوی مورال لا لوړوي. په ورته وخت کې خلکو او ولس ته ډاډ ورکوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې پر خاوره او دوی تیری وکړي. دا تشویق موږ ته دا راکوي چې موږ سره خدای هم ده، ایمان هم ده او ټول ولس موږ سره ولاړ دی. ټول ولس د موږ متحد ده. موږ کې اوس هغه بدبختۍ ورکې دي لکه اړومبای چې وي چې دوی به رالو دلته به یې د کبال په نامه باندې قیامتي شیان به یې له موږ چې په هسې پیسو باندې وړل، هسې پیسو به یې اخیسته. نو اوس الحمدلله هغه شیان نشته. هغه د دښمن دا سوچ هم نه کوي چې هغو ته موږ دومره ډاډ ورکوو او دا هم ثابته کړې هم ده چې موږ په سر څو پرش د موږ په روح تن کې موږ به تر اخرې سلګۍ پورې له خپل دښمن سره جنګېږو او هېڅکله به پرېنږدو دښمن چې د موږ په ولس باندې تېری وکړي یا ظلم وکړي یا ناروا وکړي. او هغه چې کړي د مخکې هم د یاد لري، کله به یو وخت به راځي موږ به پوښتنه وکړو. د لاریون ګډونوال په نړیواله ټولنه هم غږ کوي چې د پاکستان د دې خود مخترع کړنو مخنیوی وکړي او پرېنږدي چې له نړیوالو قوانینو سرغړونه او د افغانستان حریم نقض کړي. موږ د نړیوالو نه غوښتنه دغه ده چې دې غوښتنه هم دغه ده چې د موږ په خاوره د موږ په منطقه باندې هر وخت پاکستان تیری کوي. که څوک تیری کوي، هر دولت یې کوي، د افغانستان په خاوره، افغانستان اسلامي خاوره ده، موږ د چا تیری زغمولی نشو، نه یې منو. نړیواله ټولنه باندې هم غږ کوم چې د افغانستان په داسې مواردو کې باید ملاتړ وکړي. چون پاکستان د افغانستان هوایي حریم نقض کړی، دا د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ده چې دوی وکړله. خو لیکن کوم یو هیواد هم راجګ نشو او د افغانستان طرفداري ونه کړله او د دې غږ یې پورته نه کړ چې باید په افغانستان باندې هوایي بریدونه وشي او یا هم د افغانستان هوایي حریم نقض شي. او باید یاد کړو چې تېره ورځ د اسلامي امارت ویان کابل کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوستو د اسلامي امارت ځواکونو په بریدونو کې 58 پاکستاني سرتیري وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. نوموړي څرګنده کړي چې د دې نښتې پر مهال د اسلامي امارت 9 سرتیرو ژوند بایللی او 18 تنه ټپیان شوي دي. د اسلامي امارت د ویان په وینا افغان ځواکونو د کرښې په اوږدو کې د پاکستاني لوري شاوخوا 25 پوستې تصرف کړي او امکانات د اسلامي امارت ځواکونو لاس ته لوېدلي دي.